حضور پاک مبارک تا اللہ فرمائی کہ ترسو پدے بندگانو کے تا موجودے نو تر اغی پورے بعذاب نرازی او ترسو چی دی دا اللہ نا بخن اغوالی استغفار ہوئی اغی پورے بم عذاب نرازی نو دو سیزون دا عذاب دا بندے دو دا منع لوی اسباب شو یو دا نبی علیہ السلام مبارک وجود نبی علیہ السلام یو ځل منس کو دا نور چی تندرونی سنو خلق منس کئی نفل کئی نور تندرونی و صلاة الکسوف پیغمبر علیہ السلام کونو دیکھ اللہ و تا جہنم و خواو وی ما تا اللہ دا دیوال پا دے مخامخ خیسہ کے دوزخ و جہنم و خواو دمر پا نبی علیہ السلام حیبت راغی چے پا منزک را رستو شو او وی فرمائل یا اللہ و انا معاہم اغیدہ خیالو کچی گنی عذاب راغی او دا اور پا دی مسلمان دا پاس دا اللہ یو قہر او غضب دے نظر فرمائی و انا معاہم اللہ دا خوزو سریما نو آیا عذاب ایم او زمان مخکبا مذاب رازی دا خدا وعدہ کرے دا چی ترسو تا موجودے او پدے مخدز مکا ستا وجود وی عذاب بن رازی نو زخو سر موجودے ملا نو بیام عذاب رازی نو اللہ غا اور رستو کو بیاوتا اللہ جنتو خواو ام پدا غا مانزکے نو دا عذاب دا نراتلو دا ختمی دو یا وزر یو سبب دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وجود دے جو خدا شو دویم فرمائی وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون ترسو چی دی زمان بخن غواری او د خپلو گناهونو معافی غواړي نو هغې پورې به مذهب نه ورکوم استغفر الله وی چې یا الله زه بخنه غواړم اللهم اغفر لی و یا الله ما وبخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گورا سمر لوی شخصیت تے و پخپل فرمائی انی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ زد اللہ نا دروازه سل کرتا بخنا غوالم نو چې نبی علیہ السلام مبارک پخپل سل کرتا روزانه دا اللہ پا دربار کے استغفار و یو بخنا غوالی دا نبی علیہ السلام مبارک خپل عادتو سرد دینا چه اللہ تا پا بندگانو کی نزدے او پا مخلوقاتو کے بہترین شخصیت تے او بیام دا سلو کارتو بلکہ بل روایت کی دا سلو نزیات راغلے لے نو مونگ لخو پکار دی چے خامخا دا اللہ پا حضور کے استغفار او بخنا غوالو زمارونو دا اللہ تعالی دا اس چکم مسئلے شروع دی تاسو وینے دا طول دا اللہ غضب او دا اللہ قہر دی پا مون خلقو مونگ اللہ تشاکر دا مونگ دا اللہ طرف تا رجوع نکو مونگ اللہ تا شاکر دا او ہر اگا کار کو چی پکم کار اللہ خپکے گی اللہ مونگ خوشحال لنکو نو چی اللہ ستا پروردگار دے ستا خالق و مالک دے تالا ڈوڑے در کئی تالا جن در کئی تالا پویا در کئی تالا عزت تر کئی ستا جن داغ پہ اختیار کے دے او بیم تن خوشحال خپکے نو تا بسیم خوشحال کی دا اللہ قہر او غضب دی پا مختلف شکلونو کی دا اللہ غضب رازی یو شکل ارادی چی قحط راشی بل شکل دا اللہ دا غضب داری چی بیماری راشی بل شکل داری چی مقدمی راشی بل شکل داری چی دا منگا تاسوینو خپل کورونو پا خلقو اور او سکور او پنورونو دیرا دا ٹول دا اللہ غضب او قہر دے دا سمرا چیوینی تویگی دا اللہ غضب او قہر دے اس دا دے غضب و قہر دا پارا سبکو منگا دا اللہ پا حضور کے توبہ و باسو استغفار بوایو استغفر اللہ دا اللہ نا بخنا بغوارو علا بمونگا اللہ معاف کئی حدیث پاک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
من لزم الاستغفار څوک چې د استغفار ملازمه وکړي یعنې ډېر زیات یې وایي د الله نه بخښنه غواړي چې یا الله ما وبخه استغفار دې ته وایي یا الله ما وبخه یا الله زه د نه بخښنه غواړم نو نبی علیہ السلام فرمایي چې جعل الله له من كل فرج مخرجا الله د هر تنګش نه به ولا د وتو لاره وباسي د هر تنګې دروازې نه او د تروش او تنګ جون نه به الله محفوظ کی څومره چې سړی په تکلیف کی که هر قسمه تکلیفي هغې نه به الله په امن کی ومن كل هم فرجا او هر هغه غم چې د سبب یې نه معلوم د هغې نه به الله خلاص کی وجعل الله له رزقا من حيث لا يحتسب او د داسې ځای نه به الله روزي ورکړي چې زر په خواب و خیال کې به هم نه تېرېږي د حضرت یونس علیه السلام قوم ته وګوره او جلیل القدر پیغمبر ته وګوره الله یونس علیه السلام ولیږه نینوا ته نینوا یو لویه علاقه وه هغه زمانو کې چې ته لاړ شو دغه قوم ما ته وبلو د کفر شرک نه توبهګار کا حضرت یونس علیه السلام چې څنګه لاړ او قوم ته نصیحتونه شروع کړل قوم چېرته منه دا غریب بیراګیر کو به و دونه به و چې بېهوشه به شو چې بیا به کله هوش کې راغی نو بیا به قوم ته آواز وکړه چې ای قومه یو الله ومنئ او د الله پیغمبر ما د الله رسول ومنئ بیا به قوم راګیر که بیا به وو قوم نه منل آخره کې ده ورته د الله را طرف نه د یو عذاب دمکي ورکړه چې ما ته خپل الله فرمایي چې سم شی که سم نه شوې زه درنه لاړم ما خپل حجت پوره که 3 ورځې پس به تاسو عذاب راځي عذاب به څنګه لومبي 3 ورځې به مخونه زیړي بیا به 3 ورځې پس تاسو مخونه سره شي بیا به 3 ورځې پس تاسو مخونه تور شي او بیا په 10مه ورځ به د الله د طرف نه یو اوریځ راښکته شي هغې کې به اوري ټول به سوځی اوس هم خوښه ده که ایمان راوړی هم او که نه راوړی هم هغې ورپورې ټوقې کولې زمړه خپل کار کوه یونس علیه السلام غریب ته راووت چې راووت د کلي نه لږ بار شو نو ولاړ دی اوس بیا هم ګورې د پیغمبر په امت ډېر له خفه کېږي پیغمبر خو د امت دپاره داسې لکه پلار د بچو دپاره په دې فکرمند دی چې الله په دې قوم به د عذاب کله راځي او خدایه دا مسلمانان که چې د عذاب پرې رانشي هغه 3 ورځې تېرې شوې ورپسې هغه 10 ورځې چې ده د عذاب کومې یادې کړې وه هم تېرې شوې عذاب رانه دی د دوی د علاقې د یو شپونکي را روانو یونس علیه السلام بار ولاړو د وطن نه د هغه شپونکي نه یې تپوس وکړه د نینوا خلک څنګه دی ویې ښه خوشحاله دي وی څنګه خوشحاله دي وی داسې خوشحاله دي چې عیش و عشرت کې پراته دي وی څه تکلیف عذاب هېڅ هم نشته دی خفه شو چې الله دا څه وشو او د دې قوم یو عادت و د هر قوم خپل رواجي دی عادت و چې چا به هم ورته دروغ ویل نو د دروغجن علاج هغې سزای موت و مرګ چې دروغ څوک وایي به څه به وجنو خو مونږ ته دروغ ووایې ته خو دروغجن یې ته څنګه پیغمبر یې او تا مونږ ته دروغ ووایې تکذیب به مو کوې وینونې ذهب مغاضبا غصه شو لکې غصه راله دې قوم ته غصه و الله ته غصه نو خو لږ غوندې یو ګیله شکوې هم راله چې یا الله تا خو ما سره په خپله وعده وکړه چې دا قوم به زه هلاکوم او تباه کوم به ایمان چې راونړي قوم خو مغسې خوشحاله دی او په سکون او په اطمینان کې دی روان شو هلته قوم نه دی اوس نه دی خبر قوم باندې کې څنګه 3 ورځې تېرې شو نو مخونه همغسې زیړ شو 3 ورځې پسې مخونه همقسې د ده وینا مطابق سره شو بیا 3 ورځې پسې مخونه د ده وینا مطابق همغسې تور شو او بیا ورپسې ورځ راښکته شوه چې راښکته شوه قوم لاړ او بادشاه ته ویل چې بادشاه سلامت دا به څه کېږي وی دا زما کار دی اسم نشته په افس باندې سور شو منډې او ترړې او یو خوا بل خوا بادشاه هوښیار و پوه شو چې دا خو جوړ د هغه پیغمبر رښتونی دی
داغه دا خبره ټیک ده یاره وی د دې پیغمبر سره نږدې څوک پاتې شوي دي فلانکې او فلانکې به وله ډېر تل دا تل وی هغه څه وی وی هغه دا وی چې یو الله ومنې او ما د الله پیغمبر ومنه وی داسې کار دی چې دا سړي ټیک وی راځئ ټول قوم توبه وباسو او بیا بادشاه دونه هوښیار و چې قوم ته وی د کلي نه بار وځو ښځې مه باسئ ماشومانه مه باسئ او څاروي مه باسئ ټول د کلي نه بار ځنګل ته ووتل او چغې یې کړه چې یا الله مونږ ته چې یونس علیه السلام کم خدای یاد کړی په هغه زمونږ ایمان دی مونږ توبه وباسو او هغه یونس علیه السلام زمونږ پیغمبر دی شته دی نه خو مونږ په هغه ایمان راوړو پیغمبر منو الله د عذاب زمونږ نه لرې که او چغې جوړې کړې دیم چغې جوړې کړې ښځو نه بچي جدا کړل بچو به ښځو پسې چغې والې ښځو به بچو پسې چغې والې او څاروو نه کټا کټي سخي بیل کړل نو څارو به هغه بچو پسې چغې والې او بچو به څارو پسې چغې والې د حیواناتو هم شور او چغې جوړې شوې د دې هم چغې جوړې شوې هغه قوم نه الله هغه عذاب پورته که اور یستلال عذاب تے پورتا کو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم ما سوا د یونس علیہ السلام د قوم نه بل داسې قوم په مقدس مکه نه دی تیر شوی چې راغلی عذاب ته پورته شوی دی باندې عذاب راغی او بیا توبه وایسته او مسلمانان شو الله ته عذاب لرې که نو دی خو مسلمانان شو الله ته عذاب لرې که هلته یونس علیہ السلام ته خو د مسلمانۍ پته نه لګي هغه څه دی دې قوم ته چې ظالمانو ولې تاسو دا توبه ونه ویستله او لږه ګیله غوندې د الله نه هم پیدا ده شکوه غوندې چې الله تا خو ما ته ووایي چې زه عذاب راولم عذاب خو پرې رانغی منځ کې معامله خو بدله وه دی روان شو د الله د حکم او انتظار یې ونه کړ فکار دا وه چې د الله ته رجوع کړی وي چې الله تا خو ما ته داسې ویلي او کار خو داسې وشو نو بیا پیغمبر الله پریشانه نه پرېږدي فورا فرشته ورته رالیږي د الله د حکم انتظار یې ونه کړ او نیغ لار د دریاب په سفر کشتۍ ته وخته الله په دې خفه شو بعضې وخت کې که یو ناپویه انسان غټه ګناه هم وکړي نو الله پې غږ ورته نه کوي صبر ورسره کوي خو که لوی سړي پوټې ګناه هم وکړي نو هغه له مضبوطه سزا ورکوي دارنګې یو سړي وي که نه چې کوم ورته ډېر نږدې وي او حج یې هم کړي او ږیره هم پرېښي هغه چې غلطي وکړي هلکه له اول یې کړی بل سړي ته ملامته کوي نه زمره که هغه نه کوي نو پرور ته خو حاجي صاحب هم یې تا خو ږیره هم شته ته خو تهجد هم کې ته خو منځونه هم کې ته خو نیک سړي تا ولې دا غلطي وکړه او خلک هم په معاشره کې هغه ته بیا په ښه نظر نه ګوري بل سړی به ږیرې خیلی به او ګناهګار به د خلکو مخکې به په ودونو کې ګډېږي او پروا به څوک نه ساتي خو که چې د ږیرې والا لاس ماس وړپول راوړپول او یو دولچک یې وو خو یار دا لا شیخ دی ګوره او دې ملا تاویږي نو نیک انسان نه که معمولي غلطي موشي نو خلک یې نه برداشت کوي او د غلط انسان نه که ډېره غلطي هم کېږي نو خلک یې برداشت کوي دا د الله قانون هم دی نو یونس علیه السلام ګناه نه ده کړې خو دلته صبر ونه که پکار دا وه چې الله ته صبر کړی وي چې یاره الله ماله تا خو ما ته داسې ویلي داسې چلو شو نو الله به فورا جبریل علیه السلام یا بله فرشته رالیږلې و انتظار یې ونه کړ نیغ لاړ کښتۍ ته وخوه کښتۍ روانه وه چې د دریاب دی منځ ته شوه کښتۍ به دا منځ کې ودرېده نه مخکې دی نه وروستو دی چپې شروع شو دومره خطرناک طوفان راغی چې دا کښتۍ ممکن نه چلولی وي نو د هغه زمانې دا رواج و چې هغه زمانه کې خو وینځې او مریان ډېر زیات و غلامان د هغوی دا رواج و چې کوم غلام او مریې به د مالک نه وتښتېده او کشتۍ کې به کېناسته نو هغه کشتۍ کې به دا چل کېده د کشتۍ هغه چې کوم مشر مانګې و هغه اعلان و هلکه وایي یو مریی چې ته د خپل مالک نه تښتېدلی دی هغه راته ځان وښایه چې هغه څوک دی چې هغه مونږ دریاب ته وغورځو دریاب به غلی شي او که داسې نه ټول غر کېږو یونس علیه السلام پوه شو ودرېده وایي زه هغه غلام رایې یم زه د خپل رب نه تښتېدلی یم او ما دې دریاب ته وغورځوې هغې وایي ته کوم ځای کې دی چې تا خو مونږ پېژنو ته ولې نیک سړی دې شکل ته دې وګوره دې خوي ته دې وګوره ناستې ولاړې ته دې وګوره نه ته نه بل سړی دی قراندازي پکې وکړه ځکه چې سړی معلوم کړو
چې قرآن دازي وکړم د ده په سر راوخته فساهم فکان من المدحدین دیننوی تنیجی بیا قرآن دازي وکړه بیا د په سر راوخته درې ځله قرآن دازي وکړه او درې ځله د په سر راخته هغې به وایي په تا زمونږ یقین نشته تو غلام نه ته خو اصیل سړی بهر کیف راوی رشته او دریاب ته وغورځو چې نوره کشتۍ اوس بچ شل الله یو کب مقرر کړ کب خوله وازه کړه او د دریاب د کشتۍ د خواله راورسېد و چې دې سینګ ور وغورځو نو هغه کب فالتقمه الحوت هغه کب الوا تیر کړ دومره غټ کب و چې شخوند یې پې مو نه و چې هسې په غاښونو دې زخمي نه شي شخوند یې پې نه و نیغ په نیغه کب خیټې ته لاړ چې د کب خیټې ته لاړ رب العالمین د کب دپاره دې خوراکونه ګرځو یو خو یې دله یو ګونه لږه زورنه ورکړه سزا غوندې شوه چې تا زما د حکم انتظار ونه کړه ته خو پیغمبر و ستا نیک نسبت خو ما سره دی ډایرکټ ما سره رابطه ده پکار دا وه چې د ما نه دې تپوس کړی وې د ما نه دې تپوس ونه کړو نیغ روان شوې بل پکې د الله دا حکمت و چې د دریاب دا څیزونه مرته ښیي د کب د سرمن الله د یونس علیه السلام دپاره داسې کړه لکه شیشه بهر هر څه ورته ښکارېدل دې دننه دی او بهر ورته هر څه ښکاري او کب ته الله دا ور واچوله پړه کې چې شا به څومره دریابونه ټولو کې چکر وه په ځمکه چې څومره اوبه دي یو دجله او فرات او نیل او په ټولو کې کب روان دی چکر لګی او حضرت یونس علیه السلام په دا مینځ کې لکه کرسی کې چې بنده ناست دي او بهر ټول منظرونه یې د الله دا قدرتونو ارسي ولیدل خو هلته څه کوي ګیر خو دی جیل کې خو پروت دی د الله جیل کې پروت دی پروردګار چې انسان را ونیسي او سزا ورکوي الله دې د خپل قهر او غضب نه وساتي هغې سره بیا څه نه برابرېږي دې هلته لګیا دی او دې زاري کوي فنادا فی الظلمات الله وی په تیارو کې چغې وی یو د شپې تیاره ده د دریاب ځان له تیاره ده د کب د ګیدې ځان له تیاره ده فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین یا الله ته د هر قسمه عیب نه پاکې خدای ما په خپله ځان باندې زیاتې کړی ما ظلم کړی زیاتې مې کړی چې ما ستا د حکم انتظار نه دی کړی بر په اسمان کې فرشتي دي د الله د عرش سره خوا کې ملائکې مقربین الله له دنیا له دې حالاتو نه خبروي کله کله الله خبروي هغه فرشتي چې د عرش نه ګیر چاپېره دي هغې الله ته وي الله د تسبیح اواز راځي او داسې معلومیږي چې څوک چاته ګیر دی سخت ګیر دی سخت پریشانه دی لکه ډېر په سلبو کې او ډېر د زړه د اخلاص نه او ډېر د زور د هغه دله نه ستا تسبیح راوځي او الله داسې معلومیږي چې چاته ډېر لاندې دی چې د ځمکې ویښ کې څوک ګیر دی نو هر ځای کې چې ګیر دی پروردګاره تسبیحات وي او وي بلکل شته یو بندر یې ما رانیولی دی دا د هغه تسبیح دی الله ډېر زاري کوي او ډېر د زړه د تاو نه دا کلمه راوباسي سلبو سره یې راوباسي او کوم ځای الله دې ګیر کړی دی وایي کب ګیره کې مې ګیر کړی دی او د دریاب د ځمکې هغه د ویښ تل ته مې رسولی دی هلته الله ته فرشتو زاري شروع کړه پروردګاره هغه ډېر نیک دی هغه ډېر مخلص دی الله ستا دپاره ډېر بې تبلیغ او دعوت وکړه او قوم یې وبله او ډېر واله او ټکول یې پکې وخوړل پروردګاره دې خو معاف کا او دې هلته وایي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین الله ستا نه ما سوا بل رب نشته یو ته سبحانک او پروردګاره د هر عیب نه پاکې اس عیب تا کې نشته انی كنت من الظالمین دا غلطی زما وه ما غلطی کړې ده او ما زیاتې کړې ده رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي ګوره ما وایي چې د الله غضب او قهر راشي که نه بیا بل شانتي چې دا تسبیحات د شروع کړل قرآن حکیم کې الله فرمایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون
وی که دا کب پا دی گیره که دی یونس علیہ السلام زما تسبیح نوی تر قیامت پوری با می دی کب لم جون ورکڑیو دل با میم جون ورکڑیو او دقا سی دا کب پا دی گیره که پا دا جیل که با دی پروتو خودمار تسبیح شروع کرلا زما رحم پر آره سلویخ روزی دا کب پا گیره که سوک اتر وزی آدی اور وزی او سوک سلویخ روزی آدی دا کب پا گیره که اخیره که اور اللہ خو بادشاہ لیکن دا دین بن کریو چه دا کب خوراک نشی ازم نشی اللہ پر قادر دے سلویخ روزی پس مثلا یا اور وزی پس اختلاف پر روایتو کشتا کب خلد اوچتا کرلا او الٹے اکڑا دی او الٹو کے بار آغردو دا دریاب غالتا دا دا استغفار برکت شو دا دا اللہ نا توبه او دا بخن برکت شو پا قوم راغلی عذاب ختم او یونس علیہ السلام اقل منی چی دا کب گیر تاری سوکورسی او بیار جمدی تیروزی او بیادا سی کب پروردگار یونس علیہ السلام دا کب دا گیر نا دا آغی بخن پا ذریعہ او دا خپلی عاجزی او دا توبه پا ذریعہ جمدی روستو چه الٹے اکڑا دا وجود کچا شویو دکا نور پہ نو لگی دلی ہوا پہ نو لگی دلی او دا کب گیرہ کی اوبو کی پروتو نو خام خواہ بندہ وجود کا چکے گی نو پروردگار پہ فوراً دا کدو بوٹی درغون کو دکا اونا خونشتا دا کدو بوٹی پہ درغون شو اگه پانی اوکلے اگه پانی پہ دا پاسا خوری شوی الانور نای بچ کی یو اسے اللہ مقرر اکلا اگه اسے براتلا او اگه خپل تیبه دا در خلیتا نزده کول او دا بدا اغا رول پاغی بے اخپل گزارا کولا چکل دا وجود اغا سرمن کلکا شوا نو اغا اسیم بند شوا نراتلا او دا کدو اغا بوٹم اوچ نو دو جالل اللہ اغا اسیم مرگر فهم نرازی نن قرآن پرونا مرانلا او پروردگار اغا بوٹیو دا کجوره دا کدو امرانا اوچ شو اللہ بے بس دے پاس بیا قوم للالش نینوا والا تلالش اللہ آغا غاوی دا خود تخته لما پاگی خواہ غازاب رانغی نو پروردگار ورطالووے چی ما پاگیستا تارتا چی کم پیشن گوئی کڑیوا او تا ورطا سویریو مقا سے وشوا عذاب پیرا دے اغی ما تا چغی والے زاری او کلو فریادے کو توبے وستا او مسلمانان فی دا سیر میں دا معشوم نوالا تر دا بادشاہ پورے طول خد نر مسلمانان شوی دی نو چی دی مسلمان چو زمان بخنه و غختلا نو تا بخنه و غختتا می معاف نکلی دا کب دا گیوری نامی رو نویسته ناغیم بخنه و غختا معافیه و غختا نو ماغیم معاف کردی او لارش تا پسی گرزی لارش آغیر وردوس یوش پونکی والا علاقت تیوازو که دیخ واراشا ویتا دا کم زیویده دا نینویم ویلار شد نینوا خلقو توایا چه ستاس واقع پیغمبر یونس علیہ السلام پلان کی جائے که ناست اشپون کیوی چه نینوا دا خلقو خدا رواج دی چه سو دروغ ورطوی او وجنی اسنا چه دا غوی توایا ما چه یونس علیہ السلام التناستی و تاغ یونس پیغمبر نه ما با ملکی وی دی چیلین دیو دو چیلی راول دا کندکنا دو چیلے والا راوستے وی دا دی گواہانی دی زبوزا دا بدلال وی دی بگوی دا شپون کے لالا دو چیلے بوت چا بادشاہ تورو رسو بادشاہ سلامت دا سڑی راغلی نے چی یونس علیہ السلام کو دا دریاب پغال پلان کی دیکھے نفس شپون کی اتسا خبر ہے چی اگا یونس علیہ السلام دے وی دی چیلو نا دبوزو کی دا چیلے ما لگوی کی چیلو والا گوی اکلا چی او دا اللہ پیغمبر یونس علیہ السلام پا مونگ لاس راخ کلے دے او آغا دا خدا پیغمبر دو پلان کی دے کے ناس بادشاہ سر دا خپل وزیران او دا نزدی خلقو پا لوئے جلوس کے لار او یونس علیہ السلام میں بریر محبت او بریر امین روچت کا او بریر لوئی جلوس او استقبالیہ کی نیلوا تراوست او دا خپل طول قوم مشری مذہبی مشر آغا زمانہ دا سوا چی دا مذہب مشر بجوداو او دا قوم دا بادشاہ مشر بجوداو دا داود علیہ السلام پا زمانہ کی دوارا بیا یوش چی دا مذہب مشر
دا به د قوم بادشاه هم وي او چې کوم د قوم بادشاه وي هغه به مذهبي پیشوا او مشر به هم وي د داود علیه السلام زمانه کې ده چې د هغې نه مخکې داسې نه وه بادشاه نیک صالح مسلمان شو ایمان قبول کو قوم ایمان قبول کو یونس علیہ السلام میں پیغمبر شو او خوشحاله ژوند یې مزیدار تېرېده ورونو خبره کې زما مقصد سو ادا چې په کم قوم د الله هغه داسې د دې نه سخت غضب او قهر و نو حضور پاک مبارک فرمایي چې په استغفار 3 فایدې شو یو د مصیبت او تکلیف او تنگش نه دی الله وباسي غم دی الله غوسی او دریم د داسې ځای نه رزق درکوي چې ستا خواب و خیال کې به هم نه تېرېږي زما ورونو الله عذاب چې لرکوي نو بس ذریعه توبه او استغفار دی چې الله معافي غواړم د استغفار بخښنه غوښتل خو توبه ده که نه چې الله زه د خپلې ګناه نه معافي غواړم توبه وباسم او الله ما معاف کړه د اخبار کې بل ورځ یو بیان راغلی و دو درې ورځې په د اخباراتو کې وچلېده چېرته مردان کې یو جنۍ خوب لیدلی په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی او بیا پیغمبر علیه السلام هغې ته وایي چې دا د الله قهر او غضب دی په دې مخلوقو نو یو د مخلوق د توبه وباسي ګوره هماغه د توبې خبره پکې راغله او دویم د قرآن شریف یو صورت یې ورته ښولې د سوره شمس والشمس وضحاها په دې خیري سپارو کې دی د دې صورت د 20 کرته تلاوت کوي هغه جینۍ بیا اخبار لیکلي و چې هغې دوباره بیا خوب ولیده او په دویم ځل بیا ورته نبي علیه السلام هم په خوب کې دغسې فرمایي چې د خلکو ته ووایه چې توبه وباسي دا عذاب به لر شي او د دغې سوره شمس والشمس وضحاها صورت تلاوت ته کوي ورونو د دین مسله دا ده چې چا پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولید دا خو رښتونی دی لکه نبی علیه السلام فرمایي چې چا زه په خوب کې ولیدلم نو د په حقیقت کې ولیدلم شیطان زما په شکل نشي کېدی نو چې پیغمبر علیه السلام یو بنده په خوب کې وویني دا رښتیا دا دروغ نی البته خوب څه شرعي دلیل نه دی لکه خوب کې بندر ته بعضې وخت یو شی واورولی شي او د ده نه هیر شي بل شی وله ذهن ته راشي نو په دې بنیاد خوب شرعي دلیل نه دی چې بعضې وخت د سړي نه خوب هیر شي کله ترې ګډوډ شي کله په خوب کې ورته یو شی وښولی شي او ځکه ذهن ته بل شی راشي نور چې نبی علیه السلام څوک په خوب کې وویني نو هغه رښتیا نو دې خبره کې خو شک هم نشته ځکه یو حدیث کې همدقسې راغلی هم ده چې نبی علیه السلام مبارک نه چا تپوس هم کړی دی چیرې د تکلیف او د مصیبت په وخت کې موږ څوک وو نو همدا صورت یې ورته په خپل ژوند مبارک کې هم ښولی دی نو یو د الله په حضور کې دا وخت ډېره انتهایی ضروري خبره ده چې موږ د الله په حضور کې توبه وباسو الله نه معافي وغواړو دا قهر او غضب د دې امت نه الله لرې کړي او دویم استغفار وایو دو سیدونه الله دنیا سره لازم پیدا کړی دي یو شیطان او د انسان نفس او بل خوا د رحمت فرشتې او پیغمبران شیطان او نفس دا یو طرف ته دي او د الله فرشتې او پیغمبران او بیا په پیغمبرانو کتابونه دا بل طرف ته دي شیطان او نفس په سړي زور لګوي چې د الله نه یې لرې کړي او الله د خپلو فرشتو د پیغمبرانو په ذریعه زور لګوي چې دا انسان ځان ته رانږدې کړي دا مقابله شروع ده د شیطان او د نفس زور ته باطل وای او د پیغمبرانو او د فرشتو زور ته حق وای نو ظاهر کې کله حق له غلبه راشي ظاهر او کله باطل له غلبه راشي او قرآن شریف کې الله فرمایي چې اخیری انجام د حق د غلبې دی او باطل به همیشه دپاره ختمیږي یعنی نتیجه د حق د بری کېدو ده او د باطل د ختمېدو ده بعضې خلک مونږ ته راشي شکایت وکړي یاره جي ما خو مونځ اودس شروع کړی دی او زکات هم ورکوم او صدقه هم ورکوم او روجي هم نیسم او ذکر و اذکار هم کوم او جي طبیعت مې قصه مې ګډه وډه شوې ده کله مالی تاوان کې ګیرم بیماری هم را باندې راځي بچي مې هم نه جوړی او چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاک و مو وایو دا د نیکۍ د قبولیت نښه ده نیکي دې قبوله ده خدای دې ځان ته نږدې کوي
او دا یاد ساتئ رونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا دنیا تکلیف پہ انسان راغی و دے پہ صبر کئی اللہ پہ دا دن گناہ رجائی او دا خیرت مرتبے پہ خدا پاک بلندی یو صحابی نبی علیہ السلام مبارک سرناستو او پیغمبر علیہ السلام دا تکلیفون او دا مصیبتون ذکر کاؤ صحابی و تسوئی ومل اسقام یا رسول اللہ دا اللہ رسول بیمارے سے توئی واللہ ما مرستو قطو قسم پا خدا کا پا ما کو چتم تکلیف راغلی بیماری پا کسا توئی حضور پاک و تفرمائی قم عنا فا انکا لست مننا منگ نا پاس زمونگ در ڈلینے پاس شابا یہ زمونگ در ڈلینے نو خام خواہ تکلیف پا در باندے رازی نا مال بم رازی او دا بدن بم رازی او پا اولاد کے بدم رازی یو صحابیو دا آگا بی بیو دا دوارو یو بل سر ریر مین و محبتو دمر محبتو دا دوارو یو بل سر چه لکا دا خخ خاوند او دا خخ دا یو بل سر کم مین و محبتی او خدم دا دی خاوند دیر خوا خوا او دا خاوند دا دی خدم دا خپل خاوند دیر زیاد خوا او دا خدم دا دی خاوند دیر زیاد خدمت بکاو که کور تا برادن نشو بس لوٹا بیوتا لاس کی نیولی وا ڈوڑے بیوتا لاس کی نیولی وا کدب دا خلین خبر نویستنو خدم والا شیر از غلاو دقا رنگی دا دی خاوندم دا خد خوا خوا چه دا خد دا خلین بٹکی نوتے چه دا بولا فورا نغا پورا کاو زمین جن دی یو بل سر تیره دا یو ځل سره دواړه کور کې یو بل سره ناستې دا خاوند یې ښځې ته وی ښځې داسې مینه به د چا یو بل سره لکه زما ستا چې ده یاره وی ګمان نه کوم زما ستا یو بل سره ډېر محبت او ډېره مینه ده خو یې خاونده ستا لږه کمه ده نه ښځې داسې وی نو وی کوس مې درته یو شی یاد کړې یو خبره مې درته ووی بیا نه منې وی ستا خبره نه منې ته خو ما ته لاس په نامه ولاړې او زما هر خدمت کې او زه به ستا خبره نه منم قصه اوږده ده خو دې درته بل اختصار ویم وی وایه څه وی وی واده وکړه وی واده مې ده د سره وی ګورې هسې نه واده وکړې او بیا راله هغه خپله خبره پوره نه کړې وی ګوره بې وادې د ستا خبره پوره کوم او چې تا رانه واده وه رشته نو خامخا به پوره کوم وی ښه ما له طلاق راکړه ما جدا کړه خاوند حق دک حیران شو ښځې لیونی که روغې څه چل در باندې شو زما نه څه نیمګړتیا محسوسې نه زه دې بدې شم نه خوښمې مې ډوډۍ دله راوړم او ډوډۍ هم راوړې جامه چې تا کومه غوښتې دله راوړم او هغه هم راوړې په مانځه اودس تې نه یم خوښ مې مونځ اودس روجې هم نسم وی نه دینداره مې په دیندارۍ مې هم خوښې غوسه قسم چېرته مې درته خوړلی دی غوسه مې درته کړې ده وهل ټکول وی نه دا دې هم نه دي کړی بیا طلاق ولې غواړې بس وی ګوره زما ستا خبره ده تا ما ته ووایې چې کوم شی غواړې در کوم بدل او ما د نو طلاق غوښتې ما طلاق وی بل سب څوک دې خوښ دي وی ښځه ورته وي زما دې د الله په ذات قسم یې که په دنیا کې مې ستا نه بل څوک زیات خوښي ښه نو چې زه طلاق درکړم زما نه دې بغیر بل څوک خوښ هم نه دي ته به کې څه زه خو دې حیران کړم څه دې ضرورت دې وایه څه نیمګړتیا دې ما نه لیدلي ما ته هغه وایه چې دله پوره کړم او که زما په ذات کې داسې نیمګړتیا وي نو بیا مو وایه چې دله پوره کړم او که زه دې نیم خوښ او هسې زما د مخ د وجې نه وایي چې ته مې خوښې نو هم وایه زه پرې نه خفه کېږم بیا هم طلاق در کوم نیم خوښ سیک ته بل څوک به دې خوښي وی دا ټول نشته درته د الله په ذات قسم خورم چې خوښ مې مې هر څه مې پوره کوې او چې څه مې ویلي دي زما نه په دې مخ د ځمکه بل څوک ستا نه زیات خوښ هم نه دي په بندګانو کې نبي علیه السلام نه پس خو بس تا یو ټکې ووایي او زه هغه ټکي متعلق تا نه طلاق غواړم وی ښه داسې کار دی دا ده چې زه نبي علیه السلام سره مشوره کوم حضور پاک مبارک خو جمدی دی موجود دی هغه نه به تپوس وکړو ته به هم خپله خبره وکړې زه به هم وکړم که وایي چې طلاق وله ورکړه خو ډېره ښه ده او که وایي چې مې ورکوم نه به دوی ده چې دواړه روان دي سړی ډېر فکرمند دی چې خدایه دا څه په مصیبت کې مبتلا شو ښځه څه دماغو کې رادل څه چلو شو په لاره روان دي د خاوند خو ټینشن کې دی سوچ کې دی فکر کې دی یو تینده کې وخوړ او په ځمکه راپرېوت او چې راپرېوت دا وجود یې وینې شو او وینه ترې روانه شوه دې ښځې زر لاس ورکړه ور اوچت یې کړه او وینه ترې پاکه کړه لازق سړي وایي طلاق نه غواړم یا ښځې څه مسله دې جوړه کړې ده ته روغه یې وی او روغه نو تا خو زه په مخه کړم چې نبي علیه السلام نه تپوس کو اوس وی طلاق نه غواړم څه چلو شو وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک یو حدیث اورېده حضور پاک فرمایي چې کم انسان باندې په دنیا کې تکلیف نه راځي بیماری او کړاو نه راځي دی د خدای نه لرې دی خدای ته نږدې نه دی نو ما پتا چې ته بیماری نه دی لیدې درد مې د باندې نه دی لیدې تکلیف مې د باندې نه لیدې نور خو ډېر ښې زما ډېر خوښې ډېر خشته ډېر زما خدمت کې خو دا مې در کې نو لیدې نو ما چې د خدای نه لرې دا خاوند نو زه پې څه کوم د خدای نه لرې دی زه به پیسو کوم خو صحابیات وو که نه هغه خلک وو بیبیان هم د نبي علیه السلام صحابه
صحابیاتو نو ما کې د خدای نه لرې نو زه در باندې څه کوم چې درز دی وخوړو وینه درنه وورته که نه نو پته ولګېدو چې خدای ته نږدې نه غواړم طلاق. اشد الناس بلاء د ټولو خلکو نه زیات تکلیف او مصیبت په پیغمبرانو راځي الانبیاء ثم الامثل فالامثل. نو ډېر خلک راشي یاره جي چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاک و اوس مې تهجد شروع کړی د تسلیم لاس کې هغې شي ذکر و اذکار کوم علماو سره ناسته پاسته کوم ستاسو درس لم کله کله راشم او جي بیا هم کله بچې نه جوړه او کله په تکلیف کې یم او کله ذهني ټینشن ویم دا د قبولیت نښه ده. پوه شه چې داس اعمال د الله ته قبول دي الله دې ځان ته نږدې کوي او پیغمبر ته دې نږدې کوي او چې څومره خلک الله او پیغمبر ته نږدې وي د دنیا تکلیفونه به راځي. یو سړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي عرض کوي د الله رسول هم زما در سره ډېره زیاته مینه ده. اوره دې حدیث ته متوجه ډېره زیاته مینه مې ده در سره. وی ته رښتیا وې وی ښه که ما سره دې مینه نو د فقر او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه. که ما سره دې مینه نو د فقر او د غربت او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه چې د کوم انسان ما سره مینه زیاته ده نو هغه ته به تکلیفونه او مصیبتونه داسې په منډه ور روانې لکه سیلاب چې خپلې منتها ته په منډه روانې. دا به نه وی چې دا جوړه خدای زه بدي شم. که ته پکې چغې وې او فریادونه کې نو واقعي چې بیا دا تکلیف د خدای قهر او غضب دی او که ته پکې صبر کې او وی چې دا تکلیف د الله نه دی الله راوسته او الله به یې لرکوي دا د خدای قهر نه دی دا د خدای رحم دی خدای دې ځان ته نږدې کوي. حضرت موسی علیه السلام او د فرعون قصه دې مې یاده. موسی علیه السلام راغی فرعون ته کېناست زه د خدای پیغمبر او تعالی راغلی ایمان راوړه تا سره څه نښه شته څه معجزه پیغمبر ته خو معجزه یي وی او بلکل څه معجزه ده لاس یې دلته کې ومنډه واپس یې راویسته لاس به برېښنا کوله خو داسې من غیر سوء د ابرګي مرض والا برېښنا نه چمک به و لکه د سپومې په شان رڼا به یې کوله بجلۍ او د بله په شانتې رڼا به یې کوله. یاره دا خو د جادو مادو دی ښه وی ښه ودرېږه بله درته ښې ځکه نیغي کوله د موسی علیه السلام په مخ کې ته خو ما ماشوم ډېر کړی الم نربک فینا ولیده ولبست فینا من عمرک سنین تا خو ما سره ماشوم ډوډۍ مې در کړې ده جامه مې در کړې ده ماشوم مې نه لوی کړی او ته اوس راځې او زما مقابله کې او د منډې وایي هله وایي شی رانیسه او خوله ورپسې د موسی علیه السلام دا دې وخت نه دی دا دې وخت نه دی کونټۍ ته یې ګوتی ستا وخت لا وروسته دی دا مې نه خو فرعون خو پېښ شو چې ده سره خو نه د جیل کار کولی شو نورو بادشاهانو خپل پیغمبران جیلونو کې واچول دی به جیل کوي چې څوک کونټۍ ده ورته او نو ورته څه پیاله ورکولی شم او نه په فوج رانیوی شم هغه سره خو داسې طاقت دی داسې چې د دې مقابله هېڅ چا سره نه فوج سره شته او نه ما سره شته او نه بل چا سره شته زه خو هغې نه اجدها خمار جوړېږي یاره اوس که ویمه چې په حق یې خو بادشاهي مې دي خدایي مې دي هغه به وي انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای دی لوی خدای. اوس به څه کوم قوم هم سوچ کې پروت دی یاره وایي دا جادوګر دی قوم سره مشوره وکړه وی صاحب جادوګر دی په دې جادو موږ د خپل وطن نه وباسي د دې خو اسان علاج دی وی دا جادوګران د دې ماران د دې لرګونو د دې چوکونو او د دې پړو نه ماران جوړوي ابه راوړي مقابله به وکړي ډېره ښه ده جادوګران یې راوستل. موسی علیه السلام د اختر ورځې مقرر کړه چې د هغوی کوم ورځ اختر و چې ډېر زیات خلک موسی علیه السلام مقصد دا و چې د ټولو خلکو مخکې خپل قوم چې حق واضحه شي زمارونو د دې نه مخکې په چندخان راغلي دي د بره نه هغې دا ټیک نه شو کله و پې د بره نه وینه را پرېوته وینه توبې به شتې ای موسی الله ته دې حکم وکړه چې دا وینه بنده کړي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي آیات مفصلات مختلف قسم نښه چې اوبه به اسکلي چندخان به پکې پراتو کویانو کې چندخان کټوۍ کې چندخان په ګیلاس کې چندخ په جګونو کې چندخان رابل موسی علیه السلام له ګوره د موږ ستا مقابله کېږي هغې پورې ته لږ الله ته ووایه چې صبر وکړي دا خلک به ورته راولېږل ډېره ښه بیا به څو د هغې نه پس به پې سپږې راغلې په سرمنو کې په سرونو کې په ویښتو کې سپږې ګارول به بیا به راغلل موسی علیه السلام د درخواستونه به کول د هغې وینه پې راله وینه دومره وینه پې راله چې د دوی چې څومره لوښي و کټوی د وینې ډک به و کویان د وینې ډک د موسی علیه السلام قوم بن اسرائیل هغې له به دا شی نه و دوی له به و چې دوی به چا سره دوستانه و پکې هغه له به رالل ته د خپل کوینې یو جام اوبه راکړه زمونږ کوی کې خو وینه ده ډېره ښه ده اوبه به یې وله راویستې اوبه وې چې د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام د قومي د لاس نه به د فرعون د قوم لاس ته واوړېده بیا به وینه شو تر دې حده پورې چې د موسی علیه السلام یو قومي ودرېږه د خوله کې دله اوبه درکړو په خپله خوله کې اوبه راواغېشتې او د فرعون د قوم سړي له په خوله کې واچولې هغه د موسی علیه السلام د هغه قومي په خوله کې اوبه وه چې د هغه جب خولې ته ورسېدې وینه وه
نو ګوره د خدای د عذاب نه ویریږي زما د قسمي که الله په قهر شو خدای قسم که څوک دې مونږ بچ کړي دغه سیلاب تاسو نه لیده په دې سوات کې په دې کوڅو کې په کمو کمو ځایونو راغلل او څومره بلډینګونه یې ونړولو په دې ځمکو رالل څونه خاوره یې راوړې ده دا خاوره اوس نه اوچتېږي د پټونه څومره آبادۍ او څونه خلک او دې زلزلې ته مو نه کتل په مانسهره کې چې راله څومره غټ غټ بلډینګونه په ځمکه نه ننوتل ښه به ارام سره ودې یو غرض بناري شي بیا به څه کوې دا بچي زمونږ د الله په اختیار کې دي داسې ده که نه مونږ د الله په اختیار کې یو زمونږ دا غم دا د خدای په اختیار کې دی زمونږ خوشحالۍ الله سره دي زمونږ وجودونه دا ټول الله سره دي خدای ته رجوع کې رونو ګناه نه توبه وباسئ الله په ګناه خفه کېږي او چې څوک الله ته رجوع کوي پې خوشحالېږي خدای زمونږ نیکي نصیب کړي ګل خان خدای راوستل دومره ډېرو چې د هغې نه ګزاره نه کېدله په دې ټولو ګورې الله ګزاره کوي او تکلیفونه څومره په دې غریبانانو تېر شوي دي په موسی علیه السلام د خپل وطن نه لاړ پیاده مدین ته پیاده دي پیاده جامع کمزورې ده پیزار کمزورې د سر تور دی په میلونو مزل کوي الله ته درخواست کوي ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدای ډېر محتاج یم لس کاله د شعیب علیه السلام خدمت وکړه مور دلته یوازې پریشانه رور یوازې پریشانه بچی ته لاړ چې ماشوم دی قرآن شریف کې لا یفتنک فتونا ای موسی تا باندې ما ډېر ازمایښونه کړي دي ماشوم دی په صندوق کې غورځېږي او بني اسرائیلو کې فرعون حکم کړی وی چې کوم هلک پیدا کېږي وجنې هلکان یې وله څونه ووجل دا تکلیفونه راغلل اخره کې مقابله جوړه شوه د اختر فرض جادوګر رالل هغې چا ماران د پړو نه جوړ کړل او چا د رسو نه جوړ کړل او چا د لرګو نه جوړ کړل او سیبه دې میدان کې داسې لقېدل قرآن شریف کې الله وایي وجاءوا بسحر عظیم دومره لوی سحر یې راوړه چې الله ورته لوی وایي موسی علیه السلام وایي الله دې سره به څه کوم دا خو ما سره یو کونټی ده خو دا خو ټول میدان سیبه د مارانو دغه ډک دی دا اجدهاګان بلا جادوګرو او هغوی خپلې رسۍ او پړې غورځولې دي دې سره به څه کېږي او د فرعون قوم زنده باد نارې لګي مونږ وګټله الله ورته ته وغورځوه امسا وغورځوه دا له خو ما لوی طاقت در کړی دی القي عصواک چې څنګه امسا وغورځوله امسا نه خدای یو اجدها جوړه کړله داسې اجدها یې جوړه کړله یو جامې د میدان په یو سر کېښوده او بل د میدان په بل سر کېښوده او چې دا دواړه جامې را یو ځای کړې ټول ماران او هغه چې چوکې موکې وې ټول تیر شو هر څه ختم او خېټه کې دونه غټوالی م رانغې نو جادوګر په جادوګر پوهېږي ملا پېژنې چې دا دی او که دا نه دی مونږ خو تاسو نه پېژنئ تاسو ته خو چې چا پټکې ووه اوږدې جامې یې واچولې او لږې غوندې خوږې خبرې او یو نعت نیم یې راته وویل تاسو وایئ چې دا او د دیوبند نه راغی مونږ ته پته لګي چې دا ملا دی او که نه دی وکیل ته وکیل پته لګي مونږ ته خو چې چا سپین جامې واچوي او تور کوټ یې واچوي مونږ دا قابل وکیل دی او چې بیا چا نه کې په کرسۍ لا کېناست وکیل ته پته لګي چې دا دی او که دا نه دی داسې ده که نه ده هر چا ته د خپل قوم پته لګي نو جناب هغې ته پته ولګېدله چې دا خو جادوګر نه دی او دا خو د جادو اثر نه دی مونږ جادو کړی به ټولو په یو ژبه آواز وکړئ آمنا برب موسی و هارون د موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان فرعون وی دا مخکې میټینګ کړی سلام کړی وه مخکې میټینګ کړی زه در پسې لښکر ته یې راځئ چې زه ورپسې بل علاج نشته موسی علیه السلام غریب سره د قوم بیا روان شو کور پاتې مالونه پاتې جیدات پاتې هر څه پاتې الله ته په کومه لار ځمئ په دې ځه لار ورته الله ښیي روان دي جادوګر هم ورسره دي دا مسلمانان شو قوم هم ورسره په منډه روان دي تښتي ځکه د فرعون لوی لښکر ورپسې دی اوس ده سره دا طاقت و چې د امسۍ ورته مخامخ کړې وه خو د الله حکم نو دغه ځای کې دا کولی شو چې الله نه تپوس کړو چې الله د امسا نه ور مخامخ کړو که یو امسۍ ورته لار کې غورځولې خدای ته د فرعون لښکر نه چې څوک هم پرې نه وي راغلی لیکن الله دغلته منې کړی نه بس د امسا کار اوس نه دی باقي زما کازه نیغ ځه او ورپسې شو چې څه منځې لاړل قوم ورته ویل لار دې غلطه کړه دا خو په دریاب وللو دا لار خو په دریاب ختمه شوې ده موسی علیه السلام ما ته خو الله دا لار ښودلې الله ته یې رجوع کړو په دې ځه شبه چې دریاب ته ورغلل دریاب راغی وی الله خو په دریاب رالم وی شابه دې کونټۍ د دریاب له یوسه چې کونټۍ څنګه دریاب له یوړه دریاب کې ورته خدای لارې جوړې کړې 12 لارې ورته جوړې شي 12 قوم هر یو قوم چې څوک جګړې ونه کړي چې دا خو قومونو دغلته جګړه جوړه نه شي هر یو قوم په خپله لار روان دی او غوبو ته خدای په دې میانځ کې داسې ودرولي چې یو بل ویني مه چې دا ونه وایي چې هغه بل قوم جوړ غرق شو روان دي پورې وځي چې فرعون راغی خو هوښیار و هغه وایي چې یاره دا خو دریاب دوی ته کولاو شوی دی ما ته خو نه دی قوم ورته اوس بس څه کوو بس هوښیار و پوه شو وایي دا زما د یارې نه دوی ته کولاو شو دا زما زور دی لوی خدای
هغه اسې لږه خوا دې خوا کول جبریل علیه السلام راغی اسې ونیو وردننه یې کړ او قوم ورپسې جو هلته د موسی علیه السلام پورې وته سره د قومه او دوی په دا میانځ کې شو چې په دا میانځ کې شو الله موسی علیه السلام ته شابه دې وبوله کونټه یوسه چې کونټه یې اوبه پې جوختې شوې د فرعون سره د ټول قومه خدای پاک مردار کړ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ختم مردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری شریف کی حدیث سے حضرت جبریل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام دراغے بید اللہ رسولہ وی ارمان کا آغا وقت دلی دے وے کہ زمان آغا منظر دلی دے وے چے فرعون غر کے دا جبریل سمنظرو وی چے کل دی غر کے دا نو ما دا دریاب دا ویخ نو دا خلواز اکلو چغی برلارے کو وی دا دریاب دا ویخ نمی طور خطروی تو پا دا خلکی مورتورو مندل دا خلمی والا بند اکلا نو ازمائش و تکلیف پا بندوی فنیکانو بیا ډیر زیاتی خو اخیری فتح دا چا دا دا حق دا باطل ختمی دا روس راغی روس او سیب قازقستان دی و دا ازبکستان دی و دا بخارا دی و تاشکند دی و بل دی و بل دی و پسی پا افغانستان بارد افغانستان نیسم افغانستان کی لوی فساد شروع کر دوی لوی هدف او لوی نشان خو علمائی او مدرسی وی عالمانی ونی علمڑی کلل دا دنیا عالمان شیدان شو مدرسی ختم کلل او چې کم خلقیان او دهریان په افغانستان کې ټولو جندې وړکولې زبس دین ختم اسلام ختم خدای نه مني که روس خو خدای نه مني او سیو په جوماتونو کې استبلې جوړې شوې اسونه وتړلې شو د علماو مدرسې هغې کې بدعملۍ شروع شوې او چې کومې جوماتونه دي هغې نه د اسونو د خرو ګاډۍ جوړې شوې او چې کوم د علماو خانقاهونو بند شو څه درباري مولیان یې در سره ملګري کړل او نو ټول علما حق پرستي ختم کړ الله وسره سوکړل هغه روس خدای پاک دلې وړی که که نه داسې ځمکې له شا ولګېده چې زغم نشي کوی که ایمان ورپسې پکې وي ایمان خو نشته او که غیرت پکې وي نو امریکې دشمنو دا خو امریکې ورسره سوکړل نو چې امریکا په ګوان کې پرته راپارېسي که داسې شی لګېدلی ده چې زر کاله کې هم هغسې بیا طاقت کې نشي راتلی هغه چې کم ملکونه یې نیولي وه بیا خدای ذات کړل افغانستان نه متقد رسوام شو ذلیلم شو او چې کم ملکونه یې نیولي وه خدای بیا آزاد کړل هغې کې نن بیا د اسلام جنډه لقي ازبکستان آزاد شو امام بخاری رحمت الله علیه قبر دی د هغه مدرسه ده همغه درسونه شروع شو تاجکستان آزاد شو قازقستان آزاد شو ملکونه بیا آزاد شو امریکا اوس راغلی بیا ازمایش شروع دی په مسلمان خو ګوره وخت په وخت ازمایشي بیا ازمایش شروع دی او دا ازمایش به وي په علماو به وي په عوامو به وي دا دلته چې دا څه کرتوتونه کېږي که نه دا جوماتونه کې یو ځای بل ځای او دا قصې پسې دا ټول د امریکې چارونه دي خدای دې تباه او برباد کړي اوس په افغانستان کې او په عراق کې دغه ځای نه لتې متې شروع کړي دي خو دا به تاسو انشاءالله قریب وینئ چې خدای به ذلیل او رسوا رخصتوي او چې څنګه دا د روس د سټیټونو د تقسیم ذریعه شوه دارنګې به د امریکې د سټیټونو تقسیم ذریعه ګرځي دا به ووینئ خدای به دا دړې وړې کوي ولې زه خو ځانه نه ویم ما مثالونه درکړل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان د خدای فیصله دا به ختمېږي تماشه کوئ انشاءالله قریب به ووینئ خیرونو کوم شی چې لوښی چې ډک شي ډک شي ډک شي ډک شي ډک شي او اوبه پکې ډېر زیات شي بیا څه کېږي او کومه بوجه کې چې دانې ورچې او نه ځایږي شلېږي که نه شلېږي د ظلم یو انتها وي هغې انتها ته چې ظلم ورسېږي ظالم چوي بیا دا خېټه دز ناري کې دغه ظالم ډېر ظالمان هم په دنیا کې دا واله نه لیدل چې خدای مردار کړل دقه رنګې دا غټ ظالم دی وبې ویني دا به خدای دړې وړې کړي دا به خدای ټوټې کړي فارس یو وخت کې لکه د امریکې سپر طاقت و خدای ټوټې کړ روم یو وخت کې لکه د امریکې سپر طاقت و خدای ټوټې کړل تاتاریانو او رالل او په عراق باندې حمله وکړه تاتار هغه ډېر لوی فتنه وه تاتاریان کتابونه یې راوړل بغداد کې خو لوی دین او لوی مدرسې وې د بغداد او د کوفې او د دغه علاقو نه هغه امام بخاري هلته کې درسونه کړي دي امام ابو حنیفه هلته تېر شوی دی حضرت علي رضی الله عنه په کوفه کې و صحابه کرام کوفې ته منتقل شوي دي کوفه کې د دنیا دینو او مدرسې وې جوماتونه تاتاریان رالل الله اکبر چې رالل هلاکو خان ته ګوره دا رالل سیبه او دغه کتابونه یې راوړل او د دجلې په دریاب کې وغورځول او دونه کتابونه او دومره د لاس لیکلي کتابونه چې په دریاب کې د هغې نه پل جوړ شو خلک به په هغه کتابونو پورې وتل لا پورې وتل دومره کتابونه او هغه په لاس لیکلي شوي وو د هغې هغه خطونه په هغه اوبو کې ویلې شو دومره اندازه ولګوئ چې د هغې دریاب اوبو نه سی جوړه شوه دونه هغه د لاسو د لیکلو د قلمونو هغه سی په هغه کاغذونو کې پرته وه چې خلکو به بیا لیکل کول نو سی به یې نه جوړو د دریاب ته به تل او د هغې نه به یې مشوانې ډکول او په هغې به یې خطونه لیکل دومره زور خدای د هغوی زور هم ختم کړ ویلې کړل او هغې ملکونو باندې بیا خدای د اسلام جنډه راوست داسې به خدای ته انشاءالله العزیز
په افغانستان او دغه رنګې ورپسې په عراق باندې او په دې علاقو به خدای پاک د اسلام جنډه انشاءالله بیا اوچتوي. کم از کم د دې مسلمانانو دا چغې او دعاګانې به خدای قبلی کړي او دا پلید تر افغانستان نه خدای وایي زموږ وطن کې به امن راشي، هر څه به ټیک ټاک شي. دا د خدای د کتاب وینا ده. بیت الله دا د کافرو په قبضه کې 360 بوتان په مطاف کې ولاړو. دا چې کوم ځای کې طواف کېږي هغې ته مطاف وایي. 360 بوتان د روزو په حساب، ځکه دروازې د کالم 360 څه د پاسه بوتان پراته دي او د بیت الله په منځ کې د ابراهیم علیه السلام بوت پروت دی دننه او د اسماعیل علیه السلام او په لاس کې د جوارې نښې ورکړي دي. د جوارې چې د جواري دوی موږ ته ښودې ده. د فتح د مکې واقع انشاءالله که وخت برابر ونه آینده جمعه کې به درته وویم، خو صرف د اخري ټکې درته ویم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې څومره تکلیفونه تېر شو، په خپل ملک کې غریب وخت نه شو، په وطن کې وخت تېر نه کړی شو. بلال باندې څومره تکلیفونه تېر شو، صهیب باندې څومره تېر شو، حضرت خباب باندې څومره تېر شو. حضور پاک اخر کې مجبوره شو خپل وطن یې پرېښاو، هجرت یې وکړه مدینې منورې ته. چا نه ښځې پاتې شوې کافرانې دي لاړل، چا نه خاوندان پاتې شو ښځې لاړې، چا نه پلار پاتې شو، چا نه رور لاړ، وطن یې ورته پرېښود. دومره په تکلیف کې غریبانان پراته دي او د حضور پاک هجرت دې میاشت کې هجرت هم ابتدا شوې ده انشاءالله که مقرره د هجرت واقع به هم درته وویم. لیکن الله حق له غلبه ورکوي چې راغې په 8مه هجرۍ کې مکه مکرمه فتح شوه. یو چوکه ورسره ده، بوت له به یې تک هسې ټس ورکړې، بوت به سر د لاندې پرېوته او دا آیات یې وې وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق راغې باطل ختم، بوتان ټول دلې وړې شو او بیا بیت الله مبارک ته ننوت او د اسماعیل او د ابراهیم علیهم السلام هغه بوتان یې راویستل، غټ غټ بوتان یې جوړ کړي او لاس کې د جوارې نښې وې. وایي زما د قسم په الله چې دې کافرو ته هم پته چې دا جواري دوی نه ده کړې. ګوره الزام لګوي په پیغمبرانو باندې، هغه بوتان یې ختم کړل. بیت الله پاک شو، تا نه پوهې الحمدلله پاک دی. د بیت الله ځمکه او د مکې الله پاکه کړه. نورو خبره دا ده چې باطل به راځي، تکلیف به هم راځي، غم به هم راځي، مصیبت به هم راځي، د مال به هم راځي، د بدن به هم راځي، مسلمان به پې صبر کوي او اخري غلبه دا به د چا وي؟ د حق وي. وقل جاء الحق د قرآن وینا ده وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. نو بعضې وروڼه وي هغوی لږه نیکي اختیار کړي، ذکر واسکار شروع کړي، تهجد شروع کړي، صدقه شروع کړي، نو الله تعالی ځان ته نږدې کوي که نه، پیغمبر ته نږدې کوي، نو خامخا تکلیفونه پرې راځي چې دا ګناهونه وله ورجو یا لږې درجې وله د آخرت بلند دی کم او یا لږ غوندې دوی خفه کم چې لږه نوره رجوع ماته وکړي، ما نور هم یاد کړي، لږ زیات مې یاد کړي او یا لږ غوندې تکلیف وله ورکم او لږ مصیبت پرې راولم چې د آخرت وله پاک کم. نو مونږ بعضې خلک وایي دا جوړ مونږ د الله نه یو خوښ، نه د الله خوښ یې ښه په نیک انسان او په ذاکر انسان او په صدقې ورکوونکي انسان چې د الله تکلیف په بال په بدن په بچو راځي ډېرې خوشحاله شي، ډېرې وایي انا لله و انا الیه راجعون، ډېرې الحمدلله وایي چې شکر دی خدای د عمل مې قبول دی، تا ته در نږدې شم نو لږ لږ تکلیف ترې راله راکړه. دا داسې وي لکه مور یا پلار چې بچي له په سر زور ورکوي، دا عارضي وي او اخري ګټه بیا د حقې دعا وکړي چې الله ربنا رحم وکړي. خدای مسلمان چې په هر دی په تکلیف او په مصیبت کې مبتلا دی، الله هغه مصیبت او تکلیف ورته په خوشحاله بدل کړي. یا الله هر څوک چې په رنځونو او مرضونو کې پراته دي خدای رنځونو او مرضونو ور په روغ صحت بدل کړي. خدای مونږ ازمایښونو ته رټلینګي نه یو، مونږ د ازمایښونو اطلاعاتو نه پامن کې وساتې. الله د امریکا او د هغې اتحادیات رسوا ذلیل خپل وطن ته وشړلی کې، افغانستان، عراق، بوسنیا، چیچنیا او فلسطین، کشمیر، خدای ټول د کافرو او د هغې د ظلمونو نه الله آزاد کړي او زمونږ دا وطن هم د هغې د جنتانو نه آزاد کړي او زمونږ په دې وطن چې د قرآن او د سنت نظام راولي. خدایه زمونږ یو ملګری دی هغه هله غوندې څه مسایل دي ورته دعا غوښتې، دعا ورته وکړئ چې خدای ورته هغه مسایل په خیر بدل کړي. یو بل ملګری دی او هغه بیمار دی زمونږ دلته کې، یو مولانا صاحب دی الله دې ولله شفا ورکړي. یو بل ملګری د هغه پلار بیمار دی الله دې ولله شفا ورکړي. چا چې د دعاګانو درخواست کړی دی الله د هغې دعاګانې تا ته معلومې دعاګانې ولله قبوله کړي. الله یو بل ملګري زمونږ کله دلته راشي ډرایور دی، وختي ما د ټلیفون وکړه پلار یې ناجوړه دی، دعا وکړه چې الله شفا ورکړي. څوک مردګان وفات شوي دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. اخر وخت کې بقلیده کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا ملګري په 2 رکعات امام سره سلام وګرځي او 2 ورته پاتې دي، دې پاسې هغه خپل 2 رکعاته دې وکړي، هغه دې وکړي، دې باندې څه فرق نه پرېږدي ښه، بس عام مونځ خپل پوره کړي. په یو کې اوبه اچول ښه کار دی او که بد کار دی، دې کې چا دې ته چا ښه ویلي دي. اوبه بې پیسو دي چې پیو کې دې واچول په پیسو دې خرڅه کړئ، د پیو په برکت دې اوبه په پیسو خرڅه کړئ، د پیو په قیمت. نو دا خو سخته ګناه ده، تګي ده، دوکه ده مسلمان سره، ګډون دی، یو ګناه نه ډېرې ګناهونه دي. کورونو کې ګیسونه
مکمل نشته د دې سزې څخه حل وباسم ممبر پسې رضا کنه چې څوک د ممبران هغې ته وایي چې د حل وباسي میں نے دو چاند رات کو نیند میں دے کے تعبیر سره دو چاند دو سپومې لیدلې دي دا خو ډېر ښه تعبیر دی او دا اعلی تعبیر دی او دا ښه مستقبل نښه د خدای دې ژوند د مستقبل ښه کړي. محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 429 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو موضوع اورېده د حق غلبه. دا کیسټ په تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.